بسم الله الرحمن الرحیم. اوس دایروي حرکت. اول دایروي حرکت وایي سیده یو ډوله متشابه دایروي حرکت سیده هغه بیا وروسته همدغه کې ویل کېږي سیده. ها له هغه حرکت څخه عبارت ده چې یو متحرک یې د یوې دایرې د محیط پر مخ ترسره کوي. کوم حرکت بلل کیږي؟ دایروي حرکت بلل کیږي. ګوره اوس یو جسم دا یوه دایره ده، صحیح ده؟ دا یوه دایره ده. یو جسم دا فرض مثال دا یو جسم دا دغه حرکت ترسره کوي، د دغه دایرې د محیط په سر باندې څه شي کوي؟ حرکت ترسره کوي. بیرته دې نقطې ته څه شي کوي؟ راځي. دغه حرکت ته کوم حرکت ویلی سي؟ دایروي حرکت ویلی سي. په پوه سولی که نه؟ یا په بل ډول باندې هم موږ او تاسو ویلی سو، صحیح ده؟ په دایروي حرکت کې یو جسم څه ده؟ قوس طی کوي. څه شي کوي؟ یو قوس طی کوي، صحیح ده؟ آرک یعنی آرک مطلب څه شی؟ قوس. نو موږ تاسو داسې ویلی سو چې یو جسم خیر هغه بیا سرعت دایروي حرکت سرعت بیا داسې ویلی کېږي که چېرته یو جسم چې ده په د وخت په واحد کې قوس طی کړي، صحیح ده؟ نو دغه ته دایروي سرعت ویلی سي، صحیح ده؟ خیر دا حرکت ده، صحیح ده؟ له هغه حرکت څخه عبارت ده چې یو متحرک حرکت کوي، صحیح ده؟ د دایرې پر محیط څه شي کوي؟ حرکت څه شي کوي؟ ترسره کوي. نو دغه ته څه ویلی سي؟ دایروي حرکت ویلی سي. ها اوس دلته خبره دي څه شی ده؟ خبره دي څه شی ده؟ د هغه ده د یو ډوله یا متشابه دایروي حرکت ته موږ او تاسو څه شی ده؟ مهمه خبره څه شی ده؟ متشابه دایروي حرکت دغه مهمه خبره ده. دلته اوس وګوره موږ تاسو په سرعت کې او تعجیل کې څه شی په نظر کې نیسو؟ جهت په نظر کې نیسو. څه شی؟ جهت په نظر کې نیسو. نو کله چې دا جسم د دغه ځای نه دایروي ډول څه شی کوي؟ حرکت کوي دایروي ډول باندې، نو د هغه جهت په هره نقطه کې تغییر کوي که نه؟ ځکه دا دایروي حرکت خپله یو منحني ډوله حرکت ده، یو مسیر چې شی ده منحني ده. نو منحني هغه ته ویلی کېږي، هغه خط ته ویلی کېږي چې د هغه مسیر نقطه په نقطه باندې تغییر کوي. نو کله چې نقطه په نقطه باندې تغییر کوي نو سرعت هم ورسره تغییر کوي، تعجیل هم ورسره تغییر کوي. ان شاء الله دا خو واضحه شوله. خاصه کله سرعت او تعجیل تغییر کوي نو بیا څنګه متشابه دایروي حرکت دغه ځای کې څه شي طرف ته؟ تیزی طرف ته اشاره ده. د تیزی جهت سے تغییر کوي او که نه کوي فرق نه راځي، صحیح ده؟ نو هغه څه شوي؟ ثابته وي، صحیح ده؟ په دایروي حرکت کې چې ده هغه دایروي حرکت هغه دی، زه درته لیکم هغه دایروي حرکت چې تیزی پکې څه شوي؟ ثابته وي. متشابه دایروي حرکت بلل کېږي. ان شاء الله واضحه سوې وي در سره لیکلی سي. که چېرته فکر دغه ته وکړل سي په دایروي حرکت کې دوه شیان دي، صحیح ده؟ دلته هم په نظر کې نیسو او بل څه ده لږ واضح کوو. تیار کتاب کې خو تیار لیکل سوي دي، نو دلته به لږ تشریح ورکو. دغه
ګوره یو جسم چې شي کوي سي حرکت کوي دا سي دایروي حرکت کوي کنه نو دای چې شي څه دغه دای د سرعت وکتورونه سو چې شي سوال د سرعت وکتورونه نو دغه قوس ته کوي د خبره صحیح ده قوس ته کوي صحیح ده قوس ته کوي نو دلته د سرعت وکتورونو لخوا باندې چې شي کیږي زاویه وهل کیږي چې شي مرکزی زاویه وهل کیږي صحیح ده نو اوس په همدې سیستم باندې کچیرته موږ دغه ته وایو د موقعیت وکتورونه چې شي د موقعیت وکتورونه نو دغه طبيعت څه وایي د سرعت وکتورونه ځکه یو جسم سرعت لومړی دغه نقطه کې وو صحیح ده نو د چې شو کله سي حرکت وکړه سرعت دغه نقطې ته راغی نو دای دی وی یو سرعت وکتور څه دای چې شي څه دی وی دوه وکتور سرعت څه صحیح ده نو د دلته هم د دوی ترمنځ هم یو زاویه جوړیږي ان شاء الله دا خو تاسو ته واضحه ده صحیح ده ها څکله دا تاسو ته واضحه سوله نو اوس موږ تاسو چې شي کولای سو دغه څه دغه دلتاوی ده دا به چې شي وي دغه دلته یو خط موږ کو چیرته ولرو هغه چې شي وي دلتا آر سره صحیح ده نو اوس د دغه زاویه ساين ده مقابل ازله پر وتر راتللی سي کنه نو ساين دی دیتا کچرته د دیتا زاویه دواړه سره چې شي وي مساوي وي دیتا زاویه کچرته دواړه سره مساوي وي نو ساين دی دیتا مساوي کیږي دلتا آر پر چې شي آر باندې په پوه سواله کې په نه سواله کې په نه سواله یعنی مقابله زلا پر چې شي وتر صحیح ده دا وترس دلته هم کچرته د سی وګورو مقابله زلا صحیح ده یعنی د دغه زاویه هم ساين د دیتا مساوي کیږي دلتا وی پر چې شي وی یو باندې ان شاء الله واضح سوای ده صحیح ده په وی دوه باندې هم راوړل سي هر یو تاسو پیدا کولای شي صحیح ده ها خو دلته چې شي دي د مساوات یو خوا سره مساوي ده چې شي ده د مساوات یو خوا چې شي ده مساوي ده کله چې د مساوات یو خوا مساوي سره بل خوا هم اتومات ډول باندې سره مساوي کیږي په پوه سولې نو اوس موږ تاسو لیکلای سو دلتا آر پر چې شي آر دا مساوي دلتا وی پر وی یو وی دوه وی چې هر څه تاسو لیکئ صحیح ده په پوه سولې کنه نو دا یو رابطه موږ تاسو ته چې کړله په لاس راکړله خو توجه توکي دا مطلقه قیمت کې هم نیولای شي صحیح ده مطلقه قیمت کې دې په خاطر باندې نیسو سي دا خو چې د وکتور خو چې نه راځي منفي نه راځي صحیح ده وکتور اصل کې مقدار منفي نه راځي یعنی وګدواله منفي نه راځي صحیح ده لکه اوس موږ تاسو ته وایي چې ا نقطه نه تر بي نقطې پورې فاصله سره 3 متره ده نو د څه خو نو څه لیکل سي منفي 3 که منفي راغلی تاسو به چې کوئ مثبت کوئ ځکه واټن د واټن چې شي مثبت وي ان شاء الله په دې خو پوه سولای ها نو دغه نه دی وی قیمت پیدا کوو چې شي کوو دی وی قیمت پیدا کوو سی وی قیمت پیدا کوو دغه نه د وبخه د هغه قیمت پیدا کوو د دلتا وی قیمت پیدا کوو د شي دلتا وی نو اوس دلتا آر پر آر مساوي کیږي دلتا وی پر چې شي وی دواړه خواوې په وی کې ضربو صحیح ده دواړه خواوې په وی کې ضرب کړلې نو وی به د وی سره ختم شي صحیح ده پاتې چې شي دلتا وی پاتې مساوي کیږي د چې شي سره دلتا آر ضرب دی وی پر آر سره دا وګوره قیمت موږ تاسو ته چې شي په لاس راکړه په پوه سولې کې پوه نه سولې ها اوس موږ تاسو هدف دې نه چې شو تعجیل پیدا کوو صحیح ده ځکه موږ تاسو تعجیل څنګه تعریف کړی ده د منځنۍ تعجیل آفرین دی وخت په واحد کې یاد سیم ویلې سو خو دلته دوه بعدي ده چې شه ده دوه بعدي ده یعنی د سرعت بدلون نظر وخت چې څه عبارت ده تعجیل څخه عبارت ده صحیح ده د سرعت بدلون نظر وخت چې څخه عبارت ده ها اوس منځنۍ تعجیل سیده منځنۍ تعجیل ده سي د سرعت بدلون نظر وخت بدلون ده یعنی لیکل شو سي ا مساوي کیږي د سرعت بدلون نظر چې شي وخت بدلون ده لیکل شو کنه سو لیکل ها لیکل شو صحیح ده سي لیکل شو نو موږ تاسو دلته د دلتا وی قیمت چې شي کو دا غوځه کو صحیح ده نو ا مساوي کیږي نه هغه قیمت به چې شي سي دلتا آر
ضرب دی وی پر آر صحیح ده پر چی شي دلتا ټي نو A مساوي کېږي چې کسر الکسر څه دلتا آر ضرب دی وی پر چی شي آر ضرب د دلتا ټي دا بیرته معکوس کوي بیرته سرچپه راځي صحیح ده مخرج کې راځي صحیح ده نو دا اوس څه شي دغه منځنی تعجیل څه د کوم دایروي حرکت منځنی تعجیل بلکې متشابه موږ تاسو څنګه کوو A مساوي کېږي لیمیټ یې نیسو صحیح ده د چی شي د منځنی تعجیل نظر چی شي وخت یعنی کله چې وخت چی شي صفر ته تقارب کوي په پوس ولای کې په نس ولای ها اوس دغه په ځای باندې د قیمت موږ تاسو وځکو یعنی دا ټول قیمت حالت وځکو یعنی مطلب نیسو لیمیټ دی صحیح ده لیمیټ دی چی شي دلتا آر ضرب دی وی پر چی شي آر دلتا ټي کله چې دلتا ټي چې شي ته تقارب وکي صفر ته تقارب وکي ان شاء الله په دې خو پوسولې ها اوس رجو استاد کله چې دلتا ټي تقارب صفر وکي هغه آر ضرب صفر به صفر نه کیږي نه صفر لا انتهي کوي نه کنه لا انتهي کوي نه صحیح ده نو موږ تاسو څه شي کوو ها د سلیکلې سو لیمیټ دی دلتا ټي کله چې صفر ته تقارب وکي د سلیکلې سو وی پر آر ضرب دی دلتا آر پر دلتا ټي لیکل شو کنه صرف مې مخکې ورسته کړل لکه 3 ضرب دی 2 ضرب دی 3 د سیمې کړ صحیح ده اوس دغه صدا دغه دا د مثال لري لکه د ثابت چې مثال لري د ثابت نو ثابت د لیمیټ نه موږ تاسو کولای شو چې باندې وباسو وی پر چی شي آر وی پر آر صحیح ده ضرب دی لیمیټ د چی شي دلتا آر پر چی شي دلتا ټي کله چې دلتا ټي چې شي ته تقارب وکي صفر ته ها نو دا صدا دا ډیر کوچنای هغه دا قوس داسې وهل سوی ده چې شي دا ډیر کوچنای قوس داسې نظر وخت چې شي سوی ده وهل یعنی دلته وګوره دا یو موقعیت ته فرض مثال یو موقعیت او دغه موقعیت ته د دغه دوه موقعیتونو ترمنځ دا که دا خو د موقعیت بدلون ده کنه دلتا آر صحیح ده د دوه وکتورونو چې شي بدلون ده موقعیتونو ترمنځ بدلون ده نو دغه موقعیت بدلون نظر ډیر کوچنی وخت کې چې شي سوی ده وهل سوی ده نو یو موقعیت بدلون صحیح ده نظر وخت بدلون ته چې شي څخه عبارت ده سرعت څخه عبارت ده د موقعیت بدلون نظر وخت بدلون ته صحیح ده نو وسره زو A مساوي کیږي وی پر آر خپل لیکو دغه په ځای سره دغه په ځای باندې موږ تاسو دغه په ځای باندې چې شی وځکو وی ځکه د سرعت څخه عبارت صحیح ده نو موږ تاسو لیکو لیمیټ دی وی کله چې دلتا ټي صفر ته تقرب وکي نو د یو ثابت عدد لیمیټ د ثابت عدد لیمیټ سیدا خپل ثابت عدد څخه عبارت صحیح ده ځکه چې شی نه څه موږ وځکو نو اوس موږ تاسو لیکو چې A مساوي کیږي وی پر آر نو دا خپل د چی سره مساوي ده ضرب دی وی سره مساوي ده نو وی په وی کې ضرب کو څو راځي وی مربع پر آر نو دغه څه ده دغه تعجیل څه عموم کې پیریود په متشابه دایروي حرکت کې پیریود او فریکوینسی ها اوس رجو اول پیریود تعریف کوو پیریود دیو مکمل دوران موده تا پیریود وای چې پر لوی سره خودل کی دی پیریود واحد ثانیه ده په اس سره
ښودل کېږي. ګوره که چېرته یو متحرک سیده دلته وګورئ، که چېرته یو متحرک دلته وګوره داسې دوران وهي دغه ځای ته راورسېږي. صحیح ده؟ نو دغه ځای ته راورسېده، نو کله چې دغه ته راورسېده نو موږ وخت ته ګورو، فرض مثال 15 سکند وخت یې ونیو. نو موږ تاسو څه وایو چې د دغه دوراني حرکت د جسم متحرک دوراني حرکت څه ده، یعنی مطلب پیریود یې څومره و؟ 15 سکند. یعنی د په مکمل دوران یو جسم څه ده، یو جسم په یو مکمل دوران کې څومره وخت ونیسي، څومره موده ونیسي. صحیح ده؟ دغه ته څه ویلی سي؟ پیریود وایي. ان شاء الله واضحه شوې وي. صحیح ده؟ ها اوس راځو در سره ولیکئ فریکوینسي. په یوه ثانیه کې د دورانونو شمیر ته فریکوینسي وایي. یا داسې هم موږ تاسو ویلی شو. صحیح ده چې د وخت په واحد کې د دورانونو شمیر، د وخت واحد څه شی سو؟ بېلته هغه ثانیه سوله. صحیح ده؟ نو هغه یوه خبره ده. دا څه ده چې په اف سره ښودل کېږي. صحیح ده؟ دغه اف په کوچني اف. صحیح ده؟ اف توري سره څه شي کېږي؟ ښودل کېږي. د فریکوینسي واحد هرتز ده چې په اچ زد سره ښودل کېږي. هرتز مساوي د یوې پر سکند سره ده، یا هرتز سکند په توان د منفي یو سره مساوي ده. یو پر سکند سکند په توان د منفي یو. هلته مې لیکلی. فرض مثال که چېرته موږ ته یو څوک ووایي چې دغه متحرک، صحیح ده؟ هسې مثال یو موټر ده، د هغې فریکوینسي چې ده په دایروي حرکت کې. صحیح ده؟ په دایروي حرکت کې فرض مثال هغه ده یا د الکترون یوه ذره ده. صحیح ده؟ وګوره د الکترون دغه هغه د هسته ده. صحیح ده؟ الکترون فرض مثال یو هغه د عنصر ده، د هغې الکترون هرتز چې ده، فریکوینسي چې ده، فرض مثال موږ ته ووایي چې 3 هرتز ده. د دې مطلب څه شی څه؟ د دې مطلب دغه څه چې دغه الکترون چې ده، الکترون په یوه ثانیه کې 3 دورانونه کوي. څه شی؟ په یوه ثانیه کې 3 دورانه کوي. لکه وګوره دا اوس مرکز د یو دوران، بل دوران، د بل دوران، نو دا 3 دورانه چې پوره کوي په یوه ثانیه کې پوره کوي. نو په یوه ثانیه کې چې څومره دورانونه پوره کړل نو دغه څه شی سو؟ فریکوینسي سوله. پې پوه سوله که پوه نه سولئ؟ نو هغه موږ تاسو په هرتز سره ښیو. اوس څه ده؟ د فریکوینسي او پیریود ترمنځ اړیکه. فریکوینسي او پیریود د یو بل معکوس دي، سرچپه دي. صحیح ده؟ یو بل سره معکوس اړیکه لري. نو
ټي مساوي کیږي یو پر اف او که چیرته وي اف مساوي کیږي یو پر ټي داسې اړیکه لري یو بل سره. اوس موږ او تاسو راځو خطي سرعت ته. د یو متحرک وهل شوی قوس د وخت په واحد کې عبارت ل خطي سرعت څخه دی. ګورئ یو جسم ده، یو جسم فرض مثال د دغه ځای نه حرکت کوي، داسې ځي، صحیح ده، دغه ځای ته، نو داسې کوم واټن ووهه، دا څه شی ده؟ یو قوس ده، صحیح ده، څه شی وایي؟ یو قوس، څه شی که هغې باندې څه شی وکړه؟ حرکت وکړه، صحیح ده. نو د دغه ځای نه د ا موقعیت څخه کله چې په قوس باندې د حرکت کوو بي موقعیت ته لاړ، صحیح ده، له ا موقعیت څخه بي موقعیت ته ته، نو دغه وخت کې چې څومره وخت خو به یې خامخا نیولی که نه، نو موږ او تاسو وایو چې دغه د ا څخه بي موقعیت بي پورې چې د حرکت کوو په دې قوس باندې، نو نظر وخت ده، صحیح ده، څومره وخت یې ونیوه، صحیح ده، نو دا قوس اوږدوالی د هغې وخت باندې ویشو عبارت له څه شي څخه ده؟ خطي سرعت څخه ده. موږ او تاسو قوس په اس سره ښیو او وخت په څه شي سره ښیو؟ ټي سره ښیو، صحیح ده. نو اوس موږ او تاسو د خطي سرعت څه ده؟ خطي سرعت فورمول څه ده؟ فورمول مساوي کیږي د څه شي سره؟ وهل شوی قوس نظر څه شي؟ نظر وخت. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ نو موږ تاسو د دې فورمول لیکو، سی وي مساوي کیږي اس پر څه شي؟ ټي. اس څه شی څه؟ وهل شوی قوس نظر څه شي؟ بل موضوع در سره ولیکئ، د خطي سرعت او پیریود ترمنځ اړیکه، یعنی پیریود او خطي ترمنځ کومه اړیکه شتون لري، صحیح ده. اوس راځو موږ او تاسو سیده پیریود سیده مکمل دوران نظر چې شی وخت چې په یو وخت کې یا مکمل دوران وهلو لپاره څومره وخت اړتیا ده، صحیح ده. اوس یو جسم د دغه ځای نه حرکت وکړي، داسې وګوره بیرته دغه ځای ته چې رارسېږي یو مکمل دوران یې پوره کړ، نو دغه مکمل دوران یې په څومره وخت کې پوره کړ، هغې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ پیریود وایو. نو موږ او تاسو پیریود نظر څه شي؟ د ټي سره مساوي نیسو، د ټي سره مساوي ده که نه، خو دواړه وختونه دي، صحیح ده، یا مکمل دوران وهل یا یو قوس وهل نظر وخت، صحیح ده. نو دا هم څه شي ده؟ دوران ده. اوس دغه ځای کې موږ او تاسو په خطي صورت کې سیده یو قوس په نظر کې نیسو، خو په پیریود کې سیده پیریود کې څه شی په نظر کې نیول کېږي؟ مکمل دوران. پې پوه شولئ که نه؟ خو مکمل دوران سیده موږ او تاسو مکمل دوران په څه شي سره ښودل کېږي؟ په 2 پای آر سره، نه آر مربع نه، 2 پای آر سره. مکمل دوران څه شي کېږي؟ په 2 پای آر سره، یعنی مطلب مکمل د دایرې محیط څه ده؟ د هغه دای محیط ده. نو د دغه محیط موږ تاسو پیدا کول په سی سره ښیو، سی څه ده؟ مکمل دوران څه ده؟ یعنی محیط څه ده؟ په 2 پای آر سره ښودل کېږي. ان شاء الله واضح شوی وي. نو دلته موږ تاسو لوی آر نه استفاده کوو، آر هم همدغه قوس ده او دغه شعاع ده د دایرې. پې پوه شولئ که پوه نه شولئ؟ نو موږ تاسو څه شی کوو؟ فورمول لیکو، همدغه فورمول وي مساوي کېږي اس پر څه شي؟
ټي صحیح ده اس پر څه شي ټي ها اوس د دغه اس څه ده اس په ځای باندې موږ او تاسو چې شي کوو محیط مکمل دوران وضع کوو او ټي په ځای باندې موږ او تاسو دا ټي وضع کوو صحیح ده نو موږ او تاسو بل اخره لیکلی سو سی وی مساوي کیږي صحیح ده وی مساوي کیږي د اس په ځای باندې 2 پای آر صحیح ده پر ټي په پوه شولې کنه نو بس دغه د دواړو ترمنځ د اړیکې فورمولز ها اوس یو بل موضوع ده سیخه توجه سره د خطي سرعت او فریکوینسي ترمنځ اړیکه ها اوس موږ تاسو تیر فارمول سی وی مساوي کیږي 2 پای آر پر چی ټي سره 2 پای آر پر ټي خو توجه وکړئ ها ګوره توجه ورته وکړئ بیا وروسته ولیکئ وی مساوي کیږي داسې موږ تاسو لیکلی سي ګوره 2 پای آر ضرب دی یو پر ټي لیکلی سو که نه سو لیکلی دلته وګوره 2 پای آر ضرب دی ټي دا موږ داسې لیکلی سو که نه لیکلی سو ګوره ځکه موږ تاسو لیکلی سو چې که چېرته دا یو راواخلو په دغه کې ضرب کو نو بیرته 2 پای آر په لاس راکوي او په مخرج کې چې شي سي مخرج سی ونه لري مخرج به یو ضرب دی ټي بیرته دا ټي په لاس راکوي صحیح ده صرف می جلا کړل صحیح ده دا په یو طریقه باندې په دواړو طریقو باندې به خیر حل کو صحیح ده نو موږ تاسو رجو قیمت دي چې شي ته د فریکوینسي ته فریکوینسي موږ تاسو ویل یو پر ټي سره مساوي ده کنه ها او دا د دې سره د ضرب په حالت کې ده صحیح ده د یو پر ټي د 2 پای آر سره د ضرب په حالت کې ده نو موږ تاسو لیکلی سو سی وی 2 پای آر د دغه په ځای باندې یو پر ټي په ځای باندې موږ تاسو اف وضع کوو صحیح ده نو ضرب دي چې شي اف نو وی مساوي کیږي 2 پای آر ضرب د اف نو دا یو فورمول سو بل موږ تاسو د څه کولای سو ښا سی وی مساوي کیږي 2 پای آر پر چی شي ټي وی مساوي کیږي 2 پای آر د ټي په ځای باندې ټي خپل مساوي دي چې سره ده ټي مساوي یو پر اف سره ده اف مساوي یو پر ټي موږ تاسو مخکې ویل سي دی بل معکوس صحیح ده نو اوس دغه په ځای باندې د دې ټي په ځای باندې یو پر اف وضع کوم نو یو پر اف نو کسر الکسر صحیح ده نو کسر الکسر چې موږ تاسو حل کوو دغه لومړی کسر صورت چې دا په خپل حالت ولیکي صحیح ده دا بل یو پر اف دا اف پر یو به ولیکو صحیح ده اف پر یو نو وی مساوي کیږي دا په دغه کې ضرب کو په یو باندې وی شو نو چې شي بل سره زی 2 پای آر ضرب د اف نو دا وګوره په دغه طریقه باندې هم پیدا کړ په دغه طریقه